سوال کړی دی او دا هم ډېر ښایسته سوال دی او ما تاسو ته مخکې ویلو چې زه په دې سوالونو کې چانټي کوم چې کوم سوال ځکه چې سوالونه ډېر زیات دي او کوم ډېر فایدهمن وي هغه رامخې ته کوو. وایي چې دا خبره موږ اکثر اورو چې دا بیپسي چې دی او دا کوکا کولا او دا حرام دی او دې کې دا دی او دې کې دغه دي او دا بدن له نقصان ورکوي. نو د دې دا اسکه به څنګه وي؟ ګوره دا خبره یاده کړه، مخکې هم دا خبره ویله، علماو له دا پکار ده، علماو له د افسوس سره دا خبره کوم چې زمونږ چې کوم علما دي د بر صغیر هغوی کې ډېر په داسې باب کې بې تحقیقه فتوې ورکوي. یعنې عالم له دا پکار ده چې ته یو شي حلال ته حرام وې، یو خو به د دې خبرې اول تحقیق وکړي چې ته په څه حرام یې، بدلیل به بیا موږ ته ښیې. ځکه چې ګوره دا ډېر غټ جرأت دی چې ته یو شی حرام یې، ځکه چې اصل دا دی چې د خوراک څښاک چې څه دي دا ټول څه دي حلال دي، دا اصل دی. اوس که موږ یو شی د دې اصل نه وباسو او حرمت ته یې اړو، د هغې دپاره مضبوط دلیل پکار دی او قیامت پر ورځ به الله زما نه تپوس کوي. څه وړه خبره خو نه ده. اوس که زه دا ووایم چې یاره دا پلانی شی حرام دی، څه وړه خبره خو نه ده، ځکه چې خلک به د دې نه ځان منع کوي او الله دې خلکو له حلال کړی دی. ما معمولي جرم وکړو، لوی جرم مې وکړو چې الله یو شی خلکو له پیدا کړی دی او حلال کړی دی او ما حرام کو بې دلیله. دا خبرې چې په دې کې د خنزیر چربي ویلې کړې ده او په دې کې پلانې شی ورچولی، په دې کې پلانې، دا اکثر بې تحقیقه دعوې دي. اول تحقیق د هغې پکار دی. تحقیق چې کله وشو او داسې څه پکې یقیني ثابت شو، د هغې نه بعد به د حرمت فتوه راځي. خو را اوسه پورې ما ته یعنې دې کې داسې بحث نه دی راغلی چې هغې کې یقیني دا ثابته شي چې او دې کې حرام څه دي. اهمه نقطه هغې ته راځو، هغه دا چې بدن له نقصان ورکوي او که نه. بدن له نقصان ورکوي په بعضو حالاتو کې، یعنی مطلق هم داسې نه شي چې بس همیشه بدن له نقصان ورکوي او حرام دي. ځکه په فتوه کې ډېر احتیاط پکار دی. دومره حرام دی څومره چې تاله نقصان درکوي، ځکه چې حدیث کې لا ضرر ولا ضرار، نقصان به نه ورکوي، چاله نه به ځان له ورکوي. ولا تقتلوا انفسکم، الله وایي ځانونه مه وژنئ، یعنې ځان له نقصان مه ورکوه. اوس که یو سړی دا وایي چې زه ډېر زیات بیپسي څکم او په مخ یې څکم، دا بدن له نقصان ورکوي ډاکټري اصولو مطابق، څنګه چې ډاکټرانو موږ اورېدلي. اوس یو سړی چې د کله نا کله څکي، دا بدن له نقصان څه ووایم چې دا بدن له نقصان ورکوي. کېدای شي څه نه څه خو د حرمت فتوه داسې موږ نه شو ورکوو جواب په ټکه حرام دی، د الف نه د یا پورې، ځکه دا ډېر غټ کار دی، په سړي خوله راولي. په یخ جمي کې چې واورې ورېږي که نه، داسې فتوا چې دلیل پرې سره نه، دا په سړي باندې خوله راولي، ځکه چې الله به تپوس کوي دې په باره کې. نو دومره حده پورې موږ ویلی شو چې دا څومره چې دا مشروبات دی او د څکو دا شیزونه دي، دا کولډ ډرنکس چې ورته ویلی کېږي او په دې کې اکثر چې کومو کې ګیسي، نو دا بدن له ښه نه دي. ښه داسې نه دي چې دې کې ګیس دی او معدې ګیس جوړېږي او کېدای شي خواږه پکې دی، دلاسې شوګر های کېږي چې بچا شوګري، یعنې څه حده پورې موږ داسې ویلی شو، خو مطلق د حرمت فتوه پې نه شو ورکولی. مطلق د حرمت فتوه دا په دې باندې نه شو ورکولی. او الحمدلله د تقوا موږ سره نور ډېرې لارې دي، یوازې له تقوا په دې ځای کې نه معلومېږي. لکه بعض زمونږ چې کوم کورني مولیان دي، کورني مولیان زه هغه چاته وایم چې علم ورسره نه وي، چې د کتاب دوی د اردو ویلی او یا د یو مولي صاحب بیان یې اورېدلی به د ځان له مولی، یا تبلیغ کې داسې ګرځېدلی راګرځېدلی. دا لیز چپس چې دي دا حرام دي، دا چاکلیټونه چې څومره دي دا ټول حرام دي، چینګمانو کې چربي او د پلاني شي. عوام زمونږ څه وایي سبحان الله څومره تقوادار دي، یعنې معیار د تقوا هغه دا دی. دا موږ سره الحمدلله تقوا نور ډېرې لارې شتي، دې ته هېڅ ضرورت نشته چې موږ حلال شی یا حرام. ها یقیني که پته ولګېده چې په یو شي کې حرام شی ګډ کړی شوی دی او هغه اثر کوي او دا یقیني ثابته شي، بیا د هغې نه بعد به د حرمت فتوه راځي. نو که چا سره په دې کې یقیني څه دلایل وي، نو موږ دې پې پوه وکړي چې او دې کې دا حرام شیزونه اچولي دي. ما ته اوس قیسه کلی، یو مولوي صاحب زما خواله راغلی، نو هغه ما سره دا باز شروع کوي، دا چاکلیټونه چې میلاویږي، دا سنیکر او دا مشهور چې کوم دي،
وی دا حرام دي. نو ما ته وی ته دې باره کې څه یې؟ یاره ما د حرمت فتوا پې ته څنګه لګوې؟ په دې څه دلیل دی دا حرام دي؟ بیا ما یې ور وغوښته دوکان ومې خوړو تیم هغه ته مې په دې کې د حرمت څه دی هغه یې داسې راواړو په هغې باندې شاته کوډ غونته کړي نمبر یې وایي دې نمبرو ته وګوره دې هر نمبر خپل مطلب دی او په دې کې دا دی او دې کې دغه ما ته څه خبرې کړي په دې کې دا خو کوډ دی دا خو دې سامان کوډ دی په دې کې دې کوم ځای کې راغلي چې دې کې دی دې باندې له پاسه لیکلي چې دې کې څه دي. بل الحمدلله سعودي عرب داسې اسلامي ملک دی د دوی خپله یو اداره ده هغه دا هر څه چیک کوي د هغوی نه دا پاشي چې او دا حلال دي زموږ په هغوی اعتماد دی هغه اداره جوړه دې دپاره ده. بیا خوا کې ورسره یو کس ناست و ما ته وی الله دې تعالی اجر درکړي او سخت خوشحاله ما ته وی موږ په سفر مې د مولوي صاحب راوستو او په لاره کې وږی شوی وم او دوکان ته ودرېدم پټرول پمپ کې او ورغلم ځان له مې هغه پوست کیک نه دوه کپونه غونته کړي چې وی هغه مې ځان له راغستو نو ده خو راته دې نمبر قیسه کړې وه وی هغه کیکونه چې ما راوستو په هغې مې شاته نمبر یې ما چې دې کې به م څه خباثت وي وی هغه لوږه مې په ذات تېره کړه نو ما اوبه دې وڅکې وي نو ما په هغه اوبو هم شاته نمبر یي دا اوس څه خبره ده په دې کې نمبرې دي او د دې خپل کوډونه دي. هسې عوام په شکوک او شبهاتو کې اچول نه دي په کار والله اعلم.